د ښارونو پرمختګ او ښاري نظم د هرې ټولنې د هوساینې او پرمختګ مهم شاخصونه دي. کابل د افغانستان پلازمینه له کلونو وروسته اوس د بیارغونې او ښاري پراختیا یوه نوې مرحله تجربه کوي. د ښاروالۍ چارواکي هڅه کوي چې د پراختیایي بودیجې له لارې د ښار تر ټولو مهمو برخو ته توجه وکړي او د ښاریانو لپاره د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. سږکال هم د کابل ښاروالۍ ګڼې پروژې پلان کړي چې ډېر تمرکز یې د سړکونو جوړولو، پیاده روونو رغولو او ښاري ښکلا لوړولو باندې دی. کابل ښاروالۍ سږکال د خپل پراختیایي پلان له مخې د پایتخت د بیارغونې، ښاري نظم او ښېرازۍ لپاره 258 پروژې په پام کې لري چې ډېر تمرکز یې پر سړکونو، پیاده روونو او ښاري اسانتیاوو دی چې هدف یې د ترافیکي ګڼې ګوڼې کمول، ښاري اتصال پیاوړی کول او د عامه ترانسپورت اسانتیاوې برابرول دي. ښاروالۍ کابل برای سال 1404 258 پروژه انکشافی به ارزش 8.1 میلیارد افغانی در دستور کار خود دارد و جمله پروژه ها بالاتر از 140 پروژه های سرکسازی هستند. برای بار اول در تاریخ ښاروالۍ کابل از مجموع بودجه ښاروالۍ کابل برای یک سال، یعنی برای سال 1404 11.6 میلیارد افغانی دارد. 70% انکشافی است که در حدود 8.1 میلیارد افغانی میشه و تنها 30% بودجه عادی است. په ورته وخت کې د کابل ګڼ شمېر ښاریان د ښاروالۍ د فعالیتونو هرکلی کوي. دوی وایي چې دا پروژې نه یوازې د ښار ښکلا ډېروي بلکې د پاکوالي، تګ راتګ او نظم په برخه کې ښکاره اغیزې لرلې دي. دوی دغه راز زیاتوي د ښاري نظم ساتنه یوازې د ادارو دنده نه ده بلکې ښاریان هم باید د حفظ الصحې، ترافیکي نظم او د عامه شتمنیو د ساتنې په برخه کې خپله ونډه واخلي. فعلا کسی نیست حق بگیره. اینا در سرکسازی خیلی توجه خاص میکنن، در بخش نظافت شهر خیلی دقیق هستند و حق ما هم همی است که ما خود ما فکر ما به نظم باشه، کثافات به سطل زباله بندازیم و خودمان کوشش بکنیم که بیادر در نظم با همراه دولت خود همکاری بکنیم. پروژه ها فعلا هم جریان دارد، از زیر کار ساخت ساز است که فعالیتشان جریان داره، از راهبندی ها خیلی جلوگیری شده، دیگه نظافت مراعات شده. د یادونې وړ ده چې کابل ښاروالۍ یوازې سړک جوړونه نه بلکې د پارکونو جوړول، د فاضله اوبو سیستمونه، د ترافیکي نښو نصبول او د ښار تنظیم ته هم ځانګړی اولویت ورکړی. د دې پروژو بشپړېدل نه یوازې د ښار فزیکي بڼه بدلوي بلکې د خلکو پر ژوند، اقتصاد او ورځني سهولتونو هم ژور اغیز لري. اوس تر بل هر وخت د ښار نظم، پاکوالي او ښېرازۍ لپاره د ښاروالۍ او ولس ګډو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي.